په یو حدیث کې یو 15 کلمات راغلي دي او هغه کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د بیماری په حالت کې وای یو سړی ناجوړه دی او دغه کلمات وای دا 15 کلمات الله رب العالمین به دا سړی جهنم ته بونځي او هغه حدیث کې ورسره دام راځي چې دغه 15 کلمات کم بنده وای نو الله رب العالمین وی د بنده له جواب ورکوي یعنی دغه کلمات سره او دغه کلمات د ویلو سره الله رب العالمین دی بنده ته بیرته مخاطب کیږي او دی بنده ته جواب ورکوي او دا حدیث فروایت د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ او ابي سعيد الخدري رضی الله تعالی عنہ فروایت معنی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال لا اله الا الله والله اکبر کله چې څوک دا وایي چې لا اله الا الله والله اکبر نو صدقه ربه الله رب العالمین د دې بنده تصدیق وکي چې او لا اله الا انا وانا اکبر دویم چې کله دا بنده دا کلمه وایي چې لا اله الا الله وحده نو الله رب العالمین دې بنده ته وایي چې لا اله الا انا وحدي دریم چې کله دا بنده دا کلمه وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له نو الله رب العالمین وی دې بنده ته وایي چې لا اله الا انا وحدي لا شریک لي څلورم چې کله دا بنده دا کلمه وایي چې لا اله الا الله له الملك وله الحمد نو الله رب العالمین دې بنده ته جواب ورکړي او ورته فرمایي چې لا اله الا انا لي الملك ولي الحمد پنځم چې کله دا بنده دا کلمه وایي چې لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله نو الله رب العالمین وی دې بنده ته وایي چې لا اله الا انا ولا حول ولا قوة الا به او وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې من قالها في مرضه دا کلمات چې څوک په خپل بیماری کې وي او سړی ناجوړه دی بیمار دی وي ثم مات به دا بنده مړ شي نو لم تطعمه النار دا سړی به چرته جهنم ته لاړ شي نو دوه خصوصیتونه شو دوه فضیلتونه شو د دې کلماتو یو فضیلت دا شو چې الله رب العالمین دې بنده له جواب ورکوي دا دومره معزز او محترمي کلمات دي او دویم چې کله یو بیمار د بیماری په حالت کې وي او بیا دا بنده مړ شي نو دا سړی به جهنم ته لاړ شي یعنی ته باندې جهنم حرام دی 15 کلمات دي آسان اولنۍ کلمه لا اله الا الله والله اکبر دویمه کلمه لا اله الا الله وحده دریمه کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له څلورمه کلمه لا اله الا الله له الملك وله الحمد او پنځمه کلمه لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله